ها بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ سره څه دی؟ ګراف پیپر دی. ټیک شو که نه؟ اوس دا ګراف پیپر زموږ سره په هغه زوړ کې چې دی که نه مونږ اریجن پوینټس اخیستی و 0 اخیستی و. ټیک شو؟ نو اوس به مونږ داسې چل وکړو چې ځان له به یو پوینټ دلته کې جوړ کړو په دې ځای کې. صحیح ده که نه؟ دا پوینټ مونږ جوړ کړو. مونږ وایو زمونږ اریجن پوینټ به کم وي؟ دا به لکه مونږ وایو چې ماشین به دلته کې ولاړي. صحیح ده؟ نو دا زموږ سره نارت دی یا زموږ سره دی وای دی. ټیک شو که نه دي؟ دا زموږ سره ایست دی یا زموږ سره ایکس دی. داسې ورته ویلی شو که نه؟ نو دا کم پوینټ چې زموږ سره دلته کې لګېدلی دی دی به مونږه سپوز کړو چې دا زموږ سره څه دی 10,000 20,000 10,000 20,000. د دې مطلب دا دی که نه چې مونږه دا پوینټ خو مونږه اریجن پوینټ مونږ ځان له دا واغستو، دا مشین مونږ ځان له په دې پوینټ ودرو یا دا اریجن مونږ ځان دلته کې راوستو. د دې مطلب دا دی چې زه د اوریجنل اریجن پوینټ نه کم چې 0 دی د هغې نه په 10,000 ایکس او په 20,000 وای باندې دا پوینټ ما ځان ته لګولی. نو هغه زما نه څونه لرې دی؟ څونه لرې دی هغه؟ 10,000 20,000 0 پوینټ زما نه څونه لرې دی؟ 10,000 20,000. ټیک شو؟ په خبره باندې پوه شوې؟ اوس به مونږ دلته کې یوه نقشه جوړو په دې باندې د هغې کوارډینیټ پالو. نو مونږ به داسې چل کوو چې دا نقشه مونږ څنګه جوړو؟ ټیک شو که نه؟ دا نارت یا دا وای طرف چې زموږ سره دی. صحیح شو که نه؟ نو دی د دې ځای پورې راغلی دی. ټیک شو که نه؟ ښه بیا به څه چلو شي؟ دا ایکس زموږ سره د کوم ځای کې پورې راغلی دی؟ د دې ځای پورې راغلی دی. ټیک شو که نه؟ نو زمونږ ځمکه چې ده که نه مونږ چې کوم لینډ سروې کوو نو هغه به په دې کوارډینټ په دې پازیټیو کوارډینټ کې به وي. ښه په دې پلس ریجن کې به وي. ټیک شو جي؟ ټیک شو که نه؟ نو مونږ ته ډیمارکیشن وشو چې دا زمونږ لکه زمونږ ځمکه دا ده. صحیح ده؟ زمونږ ځمکه کومه یوه ده؟ دا ده. مونږ ته ډیمارک نو مونږ به لاړ شو اول به ځان ته څه ولګوو؟ پوینټونه به ځان ته ولګوو. ټیک شو که نه؟ ښه دا پوینټونه به زه بیا ټول د یو بل سره په سایډ کې خو به مونږ داسې والو خو د یو بل سره بیا کنیکټ کوو داسې. نو دا د مخکې نه راکړی شوي ځمکه ده. صحیح ده؟ صحیح شو که نه دي؟ دا به زه راولم دې دی او دا پوینټ به زه راولم دې سره به یې وجنګوم بیا به یې راولم دغې سره به یې وجنګوم بیا به یې راولم د دې سره به یې وجنګوم بیا به دا پوینټ راوړم د دې سره به یې وجنګوم. هلته په سایډ باندې زموږ سره ځمکه څنګه وه؟ داسې وه. ټیک شو که نه په خبره باندې پوه شوې؟ اوس د دې سایډ دا پوینټونه چې مونږ کله د دې اریجن نه دا پوینټ مونږ الو نو دا پوینټ خو د ماشین چې دی هغه خو مونږ ورته نارت چې دی خو د 0 خو ولې که نه چې نارت زموږ سره دا طرف دی نو هغه ته بیا د خپل کمپاس معلوم وي. ټیک شو که نه؟ نو دا پوینټ چې به کله مونږ والو پریزمپول ورته ودرو دا پوینټ والې نو د دې پوینټ به څه آی ډي د دې پوینټ به څه آی ډي. نو مونږ خو ویلي دي چې زموږ سره دا میجر ګریډ چې دی دا 10x10 دی 10x10 فوټ دی. صحیح ده که نه؟ نو زه به را روان شم دې پوینټ ته چې ځان را رسومې چې دی زما نه په وای باندې څومره لرې دی او په ایکس باندې څومره لرې دی. نو دلته کې خو دا 10,000 نو زه ویم ګوره ورته ښه زه یم 10 20 ټیک شو که نه 30 40 50 60 70 په دې 70 باندې دی زموږ سره څه دی د دې ځای نه دې ځای پورې دی زموږ